السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ګروپ ټولو ملګرو الله سبحانه وتعالی مو سره زما د ګناهګار موفق ولره. الحمدلله د روژې مبارکې میاشتې ته الله سبحانه وتعالی په خپل لوی فضل او کرم او احسان باندې را رسولی یو چې نن د جمعې مبارکه ورځ ده. ټولو ملګرو په خدمت کې درخواست دی چې سورة الکهف د هرې جمعې په ورځ باندې اهتمام او پابندۍ سره لولي او بیا خو لا رمضان المبارک هم دی. د هر قسم فتنونه به مو الله جل شانه حفاظت کوي، خصوصا د دجالي فتنونه چې په حدیث مبارکو کې باقاعده د دې یادونه شوې ده. او درود شریف اخلاص سره، محبت سره، توجه سره په امام الانبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات باندې لوستل. علماء په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي دي. البرکات المکیه په مقدمه کې صاحب العلوم الوهابیه علامه محمد موسی خان روحانی البازی رحمه الله کافی احادیث نقل کړي. هغه کې یو حدیث دا دی، څوک چې څلېرې ساعتو کې سل پیري پر رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وایي، الله پاک سل حاجتونه پوره کوي. دا سل حاجتونه بیا دوه قسمه دي، 30 منها لدنیاه، 30 حاجتونه به الله پاک د دنیا پوره کړي، و70 منها لآخرته، او بیا حاجتونه به الله جل شانه د آخرت پوره کړي.